سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي. هیله ده چې تاسو به هم روغ رمټ یې اوس او بیرته ورو عادي ژوند ته راوګرځئ. تریخ حقیقت دی باید قبول یې کړئ. د ژوند نه مخ نه اړول کیږي. په مسافرۍ کې یاستو، ژوند به کوو، د نورو دپاره به ژوند کوو، څوک چې موږ ته ګوري. پېنځه ویشتم بوګن دی، لومړۍ برخه. مخکې له دې نه چې پوښتنو ته لاړ شو دا لنډه لارښوونه وګورئ. سلامونه بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو د جرمني په پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي. که چیرې تاسو غواړئ چې د دې لوستونو نه ډېره مثمره استفاده وکړئ، هغه د همدا اوس د همدغې برخې بوګن ته لاړ شئ. په خپل موبایلونو کې اپلیکیشن مو خلاص کړئ. د دې لپاره هر بوګن زه 3 برخو باندې تقسیموم او ویشم. کله چې تاسو دا ټوله ویډیو وکتله، همدغه پوښتنې په خپل موبایل کې په خپل اپلیکیشن یا په کمپیوټر کې چې د تکرار یې کوئ، تاسو نتیجه وینئ چې څومره ده تاسو سره کومک کولی شي. پوښتنو ته ځو. لومړۍ پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was kannst du Auffahrunfällen führen؟ کوم هغه څیزونه دي چې د دې باعث کېږي د شا د خوا نه د موټر ټکر وسي؟ معنا ده چې تاسو پسې بل موټر وي او د هغې له امله نه ټکر وسي، ستاسو موټر د شا د خوا نه ووهل سي. Unaufmerksamkeit، تاسو پاملرنه نه کوئ موټروانۍ ته. Unerwartet starkes Bremsen، بغیر له کوم ضرورت یا په داسې یو وخت کې چې تاسو هیڅ توقع نه لرئ یو دفعه بریک ونیول سي. Zu dicht auffahren، او یا هم ډیر نږدې د شا د خوا نه یا بل موټر پسې نږدې تګ. دا 3 وړه د دې سبب کېږي چې د شا د خوا نه موټر ټکر وکوي یا د شا له خوا نه یو موټر ووهل سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. راځو انځور ته په انځور کې ګورو چې د سړک دواړه خواوې ماشومان سته ده، نور کسان سته دي. دلته دا 2 دانې حیوانات هم دي. پوښتنې ته راځو. Worauf sollten Sie sich in diese Situation einstellen؟ په دې حالت کې باید تاسو څه شي ته آماده واوسئ. Der Hund، دې سپي ته که وګورئ د ماشوم سره ده، داسې فکر کوم. Der Hund wird von dem Kind sicher unter Kontrolle gehalten. وایي چې زه مطمئنه یم دا سپی به ماشوم کولی شي دا سپی سم کنټرول کړي. نه، دا خو سړی نسي ویلی، ځکه سپی د یو دفعه کش کوي تی نه د ماشوم د لاس نه رسۍ خطا کېږي. Der Hund reißt sich los und das Kind läuft hinterher. داسې کېدی سي چې سپی د دې ماشوم نه ځان خوشي کړي او ولاړ سي، ورپسې ماشوم هم منډه کړي. هو، Der Hund läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her. او داسې هم کېدی سي چې ماشوم د سپی ماشوم ځان پسې راکش کړي. دلته دا 2 سم دي. دریمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Warum müssen Sie auf dieser Straße besonders aufmerksam fahren؟ ولې باید تاسو په دغه سړک باندې ځانګړې پاملرنه وکوئ او په ځانګړې پاملرنې سره خپل موټر وچلوئ. Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist، دا ځکه چې شینن د ریل پټلۍ ته وایي، موټر پر ریل پټلۍ باندې ګرځول خطرناکه وي، موټر ښویېږي. Weil eine Straßenbahn entgekommen könnte، او یا هم مخامخ نه کېدی سي چې شتراسنبان یا هماغه ټرام راسي. هو، weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist، او یا هم دغه د سړک کومه سطحه یا د مخې چې د ټیټ او جګه لري او ټول په یو رقم باندې نه ده. دلته دا 3 وړه ځوابونه سم دي. 4مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein۔ تاسو د یو ډیر رڼایي سړک نه داسې یو سړک ته اوړئ چې هلته تیاره ده. Was müssen Sie dabei berücksichtigen؟ هلته باید تاسو څه شي ته پام وکوئ؟ کله چې د انسان سترګې یو ور د
رڼا نه تیارې ته اوړي نو په هغې وخت کې سم لید نسی کولی. یو څه وخت نیسي تر څو پورې چې په تیاره کې وکولی سي یو څه وویني. Hindernisse sind schlechter zu erkennen als früher. کومې هغه موانع یا هغه څیزونه چې د موټروانۍ موانع ګرځېدلی سي هغه سم نسی لیدلی په اول سر کې. هو Die Augen gewohnt sich nur langsam an die Dunkelheit. او زمونږ سترګې رو عادي کیږي بیرته. هو Schon beim Abbiegen haben sich ihre Augen vollständig an die Dunkelheit gewohnt. کله چې تاسو سمدلاسه تاویږئ ستاسو سترګې هم آماده وي او په تیاره کې څه لیدلی سي. نه دلته دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Sie nähern sich einer Schule. تاسو یو ښوونځي ته نږدې کیږئ. Kinder verlassen das Schulgelände. ماشومان د ښوونځي انګړ نه راوځي یا د انګړ پریدي بیرون راوځي. Womit müssen Sie rechnen؟ دلته مو د څه شي حساب باید کړی وي. Dass Kinder sich immer verkehrsgerecht verhalten. د چې د ماشومان تل د ترافیک قانون مراعاتوي. نه Dass Kinder mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren. د چې ماشومان پرته له دې نه چې پاملرنه وکړي او ور سړک ته په بایسکل باندې راوړي. هو Dass Kinder ausgelassen auf die Fahrbahn strummeln. او دا چې ماشومان په منډه باندې لکه داسې ختیځ سړک ته راوړي. دلته دا دواړه سم دي. شپږمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was ist bei einer Tunnel-Durchfahrt besonders zu beachten؟ کله چې تاسو د تونل نه تیریږئ څه شتم باید پام وي او ځانګړې پاملرنه ورته ولرئ. Ablenkung durch sehr starke Geräusche. کیدای سي ستاسو پاملرنه بلې خواته واوړي د دې له امله نه چې په تونل کې ډېر جګ غږ وي. هو Ablenkung durch Lichteffekte د څراغونو پلوشې ته وایي، شعاع ته وایي. دا هم کیدای سي چې د دغه شعاعو له امله نه ستاسو فکر بلې خواته واوړي، یعنې ډېره زیاته رڼا وي په اول سر کې. هو Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone. او هغه لارښوونه ته پام وکوئ کوم چې تاسو د مسؤلیت لپاره وي او تاسو ته وایي چې کوم ځای نه تاسو په بیړنۍ حالت کې وتلی سئ او تاسو کوم ځای نه د بیړنۍ مرستې لپاره تلیفون کولی سئ. دا هم سم دي. دلته د 3 واړه سم دي. اومه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. یو ویډیوي پوښتنه راځو. ویډیو ته په ویډیو کې وګورو. 40 کیلومتره د موټر سرعت دی. شاته زموږ هم بل موټر را روان دی. حالت یا د سړک ویم ډېر خطرناکه هم تمامېدی سي، ځکه د هر موټر د منځ نه کیدای سي څوک راووځي. ماشوم، حیوان، ښځه، هر څوک چې وي کیدای سي راووځي. خو دلته که چېرته دغه موټر ته تاسو پام وکوئ د موټر بیرته لیورس راځي. ریورس چې راځي نو زمونږ مسؤلیت دلته څه ده؟ Wie verhalten Sie sich jetzt؟ دلته تاسو څنګه سم چلند کوئ؟ Nach links ausweichen. دلته زه که چېرته دا راوځي زه اوس داسې چپ خواته راځم او تېرېږم، نه په هېڅ وجه زه نسئ کولی ځکه چې موټر سایکل را روان ده. Gleichmäßig weiterfahren همداسې ځمه دغه ته زه بیخي ګورم نه. Verzögern und bremsbereit sein. حق ستا ده، خو که چیرې دلته دا سړی یا هر څوک چې دا په دې باندې ټینګار وکوي چې زه غواړم راووځم، بیا پرېږده لاره ورته ورکړه، پرېږده چې راووځي. نو معنا ده چې ته به مخکې نه خپل سرعت راټیټوې او په خبه دې په بریک باندې ایښې وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه ده 4 نمرو پوښتنه ده. Für wen besteht ein Alkoholverbot beim Führen von Kraftfahrzeugen؟ Für alle Kraftfahrer in der Probezeit. ټول هغه موټر چلوونکي چې د هغوی په امتحاني دوره کې دي یا ازمایښتي دوره کې دي، چې 2 کاله یا 40 میاشتې ده. Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahre. ټول هغه موټر چلوونکي چې هغه 21 کلنۍ نه عمر ټیټ وي، ډېری کیدای سي چې په 18 کلنۍ باندې فروشاین اخیستی وي. نو که 2 کاله د پروبې تېر سوي وي نو هغه سړی اوس 20 19 21 داسې راځي. نو په دې وخت کې هم هغې ته اجازه نسته ده چې
الکول دی وڅکي vor alle Kraftfahrer ټول موټر چلوونکي نه ټول موټر چلوونکي نه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د 4 نمبرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته په ویډیو کې ګورو. دا پوښتنه هم تکراری پوښتنه ده. مونږ کولای شو د دغه موټر نه یا د دې موفا نه په دغه وخت کې مخکې سو. نه نسو کولای ځکه چې د ریل پټلۍ نه مخکې ده. یعنی په ځینو حالتونو کې مونږ نسو کولای چې د بل موټر نه مخکې سو. لکه که چیرته مونږ په داسې یو ځای کې یاستو چې ریل پټلۍ ته نږدې کیږو ګولایي وي، په دې ځایونو کې مونږ نسو کولای د موټر نه موفا نه بایسکل نه د دې شیانو نه مخکې سو. باید صبر وکړو آسته آسته ورپسې لاړ سو. Wie verhalten Sie sich hier richtig؟ دلته تاسو څنګه سم چلند کوئ؟ په ویډیو کې تاسو ولیدئ چې مونږ د ریل پټلۍ ساحې ته راننوتلو. Ich darf das Mofa nicht vor den Bahnübergang überholen. بس خلاص. زه نشم کولای د دغه موفا نه مخکې د دغه Bahnübergang یا د ریل پټلۍ نه مخکې سم. Vor dem Bahnübergang überholen, sobald der Radfahrer weg ist. دغه بایسکل چلوونکی کله چې لرې سو نو ته به دې نه مخکې کیږي. نه مونږ دلته ویل چې nicht überholen بس خلاص. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 5 نمبرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته په ویډیو کې ګورو چې 50 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. عادي کسان په Vorfahrtstraße هم ده. زه غواړم چپ لاس ته تاو سم. دلته دا غټ موټر دی، دلته دا موټر سایکل هم ده. Warum müssen Sie in dieser Situation mit dem Abbiegen warten؟ دغه حالت کې ولې باید تاسو دلته کله چې غواړئ تاو سئ ودرېږئ؟ Wegen des LKWs؟ هو ځکه دی په ما باندې لومړیتوب هم لري. Wegen des Motorrads؟ د دغه بایسکل چلوونکي دغه موټر سایکل چلوونکي له امله نه. او یا هم دلته وایي چې Wegen der Fußgängerin د دغه پلي تلونکي ښځې له امله نه. نه دلته یوازې دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې. اوس تاسو کولی شئ خپل موبایلونو ته لاړ شئ، اپلیکیشنونه یا کاریالونه خلاص کړئ، همدغه لس پوښتنې په خپلو موبایلونو کې تکرار کړئ، پرته له دې نه چې تاسو بیرته راسئ دې ته وګورئ. 2-3 وارې تکرار کړئ، ویې ګورئ چې نتیجه څه لاسته راوړئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل.